بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن ورونو خويندو ډاکټر اسف اظهار یو پیر بیا تاسو سره او نن تاسو ته زه د یو عادت باره کې وایم چې څومره ښه عادت دی. ما کتلی دي چې اکثر خلک ریګولرلی بالکل روټین سره په خپل خوراک کې په خپل عادتو کې د هغې دا خبره شامله ده چې هغې پی یعنی شوده د دې استعمال کوي. دا انتهایی زیاته ښه خبره ځکه چې زمونږ چې کوم د ایشین نسل دی زمونږ په نسل کې د کیلشیم او وټامین ډي د نورې دنیا نه کم دی، خصوصا زمونږ په زنانو کې زمونږ په ماشومانو کې. نو که تاسو کلم کتلی وي زمونږ د زنانو زمونږ د ماشومانو د اډوکې خوږیږي. دا ماشومان چې د ورځې منډې ترډې وي د شپې سملي خپه درته غېږ کې راواچي چې ادې یا بابا ماله پرې خپه باندې زور کوه زما خپې خوږیږي. نو دا ماشومان هغه ماشومانې چې د کومو ګروت کېږي د کومو اډوکې دا لویږي او دلته د کیلشیم او د وټامین ډي زیات ضرورت دی. بدن کې کیلشیم چې کله هم وي د دې د موبلایز کولو دپاره او دا د خپلو اډوکو ته راوستو دپاره او دې اډوکو کې داخلولو دپاره د وټامین ډي ډیر زیات اهم رول دی. یعنی وجود کې چې وټامین ډي نه وي نو د کیلشیم میټابولیزم ورسره ټیک نه وي. کیلشیم میټابولیزم دپاره چې دا کیلشیم ستاسو اډوکو ته ستاسو پټو ته او مختلف اعضا ته ورسوي نو دې دپاره وټامین ډي ډیر زیات ضروری دی. بیا پی، شوده، شملې، ماسته، دا مکھن یعنی کوچ وغیره او دې نه علاوه دا بالایي ملایي دا داسې څیزونه دي چې په دې کې وټامین ډي او کیلشیم دا ښه ډیر دی. نو که موږ د دې استعمال کوو یقیني طور زمونږ چې کومې پټې دي کوم اډوکې دي کومه ډانچه ده دا ورسره ډیر زیات ښه وي. دا خوږونه دردونه کمزورتیا دې نه به موږ بچ یو. بیا راځو جناب هغه خلکو ته چې چاته زیات پکار دی خصوصا زنانه چې کوم د حمل نه تیریږي یا کوم خپلو ماشومانو ته پی ورکوي شوده ورکوي نو هغه یقینا هغې دپاره دې حساب ډیر زیات ضروري دی چې څومره شوده دا خپل ماشوم ته ورکوي چې هغه مره یا د هغې نه زیات دا خپله هم څکي. نو هغې دپاره که دا د شودو استعمال ریګولر دا زنانه کوي چې کومې پریګننټ دي یا کم خپلو ماشومانو ته پی ورکوي نو هغې دپاره هم ډېر زیات ښه دي چې څنګه ماشومانو دپاره ښه دي. بیا بل یو کامن پریکټس دا دی اکثر زموږ طرفونو ته چې اکثر کومې دوایانې دي نو هغه زیاتر زموږ خلک کوشش دا کوي چې یاره اوبو سره نه دا شودو سره یا پیو سره دغه دوایانې مونږ استعمال کوو او تمه دا لري چې دې سره چې کوم دی نو صحت به هم ښي او دا ګولۍ به هم ورسره تېره شي او په معده باندې بس اثرات هم ني. نو دغه خبره هم ټیک ده خو څه دوایانې داسې دي چې هغه ته شودو سره نشي استعمالولی. په ویډیوز کې ما ذکر هم کړی دی بیا به هم په نور ویډیوز کې هغه تفصیل کې ځو خو نن هغه څیزونو باره کې خبره کوو لکه نن موږ د شودو باره کې خبره شروع کړې ده. که دې شودو کې تاسو یو عادت بل کوي او دې کې لږ شان کورکمان یعنی هلدي دا هم شامله کوي نو دې سره هغه د شودو کې چې کم لکه تاسو ته پروټینز ملاویږي تاسو ته پکې کیلشیم ملاویږي وایټامین ډي ملاویږي منرلز ملاویږي وایټامینز ملاویږي هغه تاسو ښه ډېر ملو شي. ورسره چې کوم دا کورکمان یعنی هلدي ده د هغې فایدې هم ورسره راشي. اوس د هلدي فایدې څه دي؟ هلدي فایدې د ټولو نه اول فایده د هغې د هاضمې حوالې سره ده. اکثر خلک وایي یاره ما ته خو ضرورت دی زما وجود کمزوری دی ډاکټر ما ته ویلي چې ته شوده استعمالو خو چې زه استعمال کوم نو زما تیزابیت ورسره زیات شي زما معده ورسره وپړسیږي زما د خېټې هاضمه ورسره خراب شي. نو دغه خلکو دپاره خصوصا که دوی ورسره لږ شان کورکمان یا هلدي ایډ کړي نو دا د معدې چې کم مسایل دي ورسره دې نه ورسره بچ کیدی شي. دا کم ګیس پروډکشن دی یا کم د دې په خېټه کې بیا دا کوروډار راځي دا ګیس راځي دا مختلف اوازونه راځي دا ورسره ډېر زیات کم شي که دې کې تاسو لږ شان کورکمان یا هلدي واچوئ. بل هلدي د یوازې د هاضمې نه بلکې دا هلدي چې کوم دی دې کې خپل ډېر زیات پراپرټیز دي خپل ډېر زیات خصوصیات دي پکې خپل ډېرې زیاتې فایدې دي پکې. دا تاسو ته ما بیان کړي دي چې دې کې انټي انفلیمیټري پراپرټیز دي یعنی هلدي استعمال چې کلم کې انفلیمیشن کم نه کم وي نو انفلیمیشن مین وجه ده زمونږ په وجود کې د دردونو. اوس که انفلیمیشن کم شي نو یقینا دردونه به کم شي نو د هغه خلکو دپاره یو ښه خبر دی چې که څوک دا دردونه کمول غواړي دي کمزورتیا لري کول غواړي هغې که پیو استعمال کوي او په دغه شودو کې یا پیو کې لږ شان کورکمان یا هلدي واچي د هغې د دردونه خوږونه دا ورسره ډېر زیات ښه شي. اوس دغه انټي انفلیمیټري افیکټ چې کوم دی دا په نورو څیزونو کې هم په کار راځي یعنی ستا مری بار بار خرابېږي د هغې انفلیمیشن کېږي ستا سینه بار بار خرابېږي انفلیمیشن په وجه تا ته دایمي نزله ده د انفلیمیشن په وجه نو دغه کورکمان که ورسره موږ استعمالو نو دا دایمي نزله دا د مری خرابېدل دا د سینې خرابېدل دا ورسره ډېر زیات کم شي. یو امیونټي بوسټر دی که تاسو خپلو ماشومانو او لویو ته ورکوئ نو هغې سره یقیني طور چې کوم دی دا د دې صحت ښي او د بیماریانو نه پې بچ وي. اوس یو ماشوم که د بیماریانو نه بچ وي هغه ته کیلشیم وټامین ډي ملاویږي هغه ته چې کوم دی نو انټي اکسیډنټس ملاویږي هغه ته انټي انفلیمیټري ملاویږي یقیني طور چې د هغه هاضمه ښه وي نو د هغه به ګروت هم ښه کېږي. نو زموږ د ماشومانو د ګروت لپاره د دې د ښه صحت لپاره چې دا
کولې طریقې سره لوی شي، د هایټ ښه وي، د ویټ ښه وي، انټیکټ وي، د هډوکي مضبوط وي. نو دې دپاره که شودو کې لږ شان هلدي یا کورکمان دا مونږ ریګولر یو پریکټس جوړ کړو چې دې ته په شودو کې اچو او دې له ورکو، نو یقیني طور دا فایدې به ډېرې ښه وي او ډېر زیات به د دې ماشومانو او دا مشران چې کوم دي چې کوم د دې استعمال کوي د دې صحت به ښي. امید لرم وروڼو خویندو چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې فایده مند دي نو دا ویډیو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ او خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.